أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. مذکورہ آیتونو ربطو د مخکې آیتونو سره دا دی. مخکې آیتونو کې د اهل کتابو بعضې خرابې ذکر شوي وي. فرمایلی ہو وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تاسو به اورئ د دې کتاب والو نه مشرکانو نه بدې ردې خبرې. نو دا د یهودو خرابي ذکر شوی وه. اوس په دې مذکوره آیتونو کې نورې خرابې او ناکار عادتونه د اهل کتابو ذکر کی چې یو په هغه خرابو کې او ناکار عادتونو کې هغه دا دی الله وعده واخیسته او کلکه وعده به وکړه نو دوی ته هغه وعده ماتوله. او دارنګې الله د دې نه وعده اخیستې وه چې تاسو به زما حکمونه نه پټ کوئ بلکې زما حکمونه او زما کتاب با پورا خلقو ته صفا صفا ټیک ټیک بیانوي. نو دې به د الله حکمونه پټول او د هغې په نتیجه کې دنیا به اخیستل. دارنګې ناکاره اعمال به کول، د الله د نافرمانه اعمال بکول، کتمان حق کو یا به حاصلولا او دا به خوخولا چې زمونږه عزت وشي او زمونږه تعریف وشي سره د دې نه چې د تعریف قابل بنو. نو الله د دې دا خرابې ذکر کوي چې دا ناکار عادتونه هم د اهل کتابو دي
څنګه چې بعض ناکاره عادتونه مخکې ذکر شوي دي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یاد کا هغه وخت چې اخیستی و الله پاکو میثاق الذین مضبوط وعده د هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړي شو دي ته کتابو، یعنی اهل کتابونه چې کوم وعده اخیستې شوې وه هغه یاده کړه چې دې نه مخکینو کتابونو کې تورات کې اخیستې شوې وه. هغه دا وه چې لتبیننه للناس چې خامخا تاسو به بیانوئ خلکو ته کتاب د الله. اهل کتابو الله کتاب ورکړ، نو الله دا وعده اخیستې وه چې زما کتاب به خلکو ته بیانوئ. ولا تکتمونه او نه به پټوئ تاسو دې کتاب لره، زما د دې کتاب حکمونه به نه پټوئ. نو فنبذوه وراء ظهورهم، نو دې وغورځو د الله کتاب لره رستو د شاګانو خپلونه. یو معنا ده او دویمه معنا ده چې فنبذوه دې وغورځو دغه لفظ د الله لره دغه وعده رستو د شاګانو خپلونه دغه وعده یې ماته کړه. بني اسرائیل دا ناړه خلک مضبوط وعده به الله د دې نه واغستې او تاکیدي حکم به وکړو چې دا کار به داسې کوې، نو دې به ویې ټیک ده کوو، بیا به وعده ماتوله. لکه الله دا وعده هم اخیستې وه چې لا تسفکون دماءکم، یو بل وینې به نه تویوي، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یو بل به د کورونو نه وباسي، خپل منځ کې باهمي تنازع او جګړې به نه کوي، یو بل به د کورونو نه بې دخله کوي او یو بل به نه وژني. نو دې به باوجود د دې نه چې الله به ترې دا وعده اخیستې وه، څه کسان به د یو قبیلې د مشرکینو سره ملګري شو د اوس سره، او څه کسان به هغه د خزرج د مشرکین عرب سره ملګري شو. بنو نضیر به د خزرج سره ملګري شو، او بنو قریظه چې دا د یهودو بله قبیله وه هغه به د اوس قبیلې سره ملګري شو، حلیفان به شو، او د هغې دواړو په منځ کې به جګړې وې د اوس او د خزرج. نو دوی به هم د هغې په پردي جنګ کې به شریک شو، یو بل بیا وجل، او بیا وروستو په فدیه باندې به خلاصول چې قیدیان به ګیر شو، او چا به ترې نه تپوس وکړو دا قیدیان ولې خلاصوئ، تاسو خو د یو بل خلاف جنګ وکړو. وایي دا مونږ ته الله ویلي، دا د الله حکم ول. نو الله وفرمایل چې ما خو دا ویلو چې فدیه باندې به تاسو خپل قیدیان را خلاصوئ، خو ما خو دا هم ویلو چې یو بل به د کورونو نه وباسي، او ما خو دا هم ویلو چې یو بل به نه وژنئ، د یو بل وینه به نه تویوئ. نو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا تاسو بعضې خبرې زما د کتاب عمل کې راولئ او بعضې عمل کې نه راولئ؟ او بیا وفرمایل چې څوک دا کار کوي دنیا کې به ذلیل او رسوا وي، چې زما بعضې حکمونو باندې عمل کوي او په بعضې نه کوي، د هغې دپاره په دنیا کې ذلت او رسوایي،
او په آخرت کې به سخت‌ترین عذاب وي. دا وعده به وماتوله چې الله به د یو بل وینې به نه تویوي، یو بل به کورونه نه بې دخله کوي. دا وعده هم د الله به ماته کړه او عمل به نه کوو. نو الله رب العالمین دا وعده هم اخیستې وه چې تورات مې تاسو ته نازل کړو، نو دا تورات به خلکو ته صفا صفا بیانوي او د تورات حکمونه به نه پټوي. نو الله وایي دا وعده هم ماته کړه، فنبذوه وراء ظهورهم. دا الله حکمونه به یې پټول. د محسن زانی یعنی شادی شده زناکار سزا په تورات کې رجم، ندی باغ پټو. دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تورات کې صفات بیان شوه او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندل چې دا برحق پیغمبر دی. لیکن کله چې بنو اسماعیل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر جوړ کو، نو سره د دې نه چې دی ښه پیژندل او چې لا راغلی نو دی بیا مخکې بیان کو خلکو ته. الله فرمایي یستفتحون علی الذین کفروا، دی به بیان کو د دغه پیغمبر په باره کې د کافرو په وخت کې چې دغه پیغمبر به راځي. اوس او خزرج قبیلې والو ته چې هغه مشرکین وو، هغې ته به دا بیان کو چې یو پیغمبر به خدای رالیږي. او دویمه معنا د یستفتحون علی الذین کفروا دا ده چې یستنصرون الله، دی به مدد غوښتو د الله او غلبه به غوښته د الله نه بخروج محمد صلی الله علیه وسلم علی مشرک العرب، چې الله سر دا محمد رسول الله راولېږه چې موږ د ده سره ملګري شو او موږ په دې مشرکینو باندې فتح او غلبه حاصله کړو. نو موږ له فتح راکړه د دې محمد علیه السلام په ذریعه باندې. نو چې الله راولېږه نو بس د حسد اور پې بچ شو، د قومیت تعصب هغه پکې راوچت شو او وی چې الله تعالی هر ځای کې چې وغواړي نو خپل فضل په خپلو بندګانو نازلوي او وحی نازلوي او پیغمبر جوړوي. نو الله وفرمایل چې تاسو ولې د حسد په اور کې سوځئ؟ تاسو کې هم زرګونه پیغمبران ما رالیږلي دي. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضل، الله چې چاته خپل فضل ورکړي نو تاسو ولې سوځئ؟ تاسو له هم الله ډېر فضل درکړی دی. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب، بني اسرائیلو کې هم الله ډېر پیغمبران رالیږلي، خو په هر حال دی هغه ونه منو. وعده ترې الله اخیستې وه چې آخري پیغمبر راشي نو ایمان به پرې وړی او ملګرتیا به یې کوې او تایید به یې کوې او تابعداري به یې کوې. خو چې کله راغی ښې پېژندلو بس دې انکار وکړو. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا، نو چې انکار یې وکړو نو بس معلوم شو چې دا زندیان، نو حسد یې حسد یې ښکار شو. دغه شانې الله به چې د کومه وعده اخیستله وعده به یې ماتوله. نو الله فرمایي چې فنبذوه وراء ظهورهم، وغورځول دې هغه وعده رستو د شاګانو خپلو نه، وعده یې ماته کړه. واشتروا به ثمنا قلیلا، او واغستو دی پاغي سره په دې وعدې ماتولو سره ثمنا قلیلا،
قیمت لګو دنیا دا الله حکمونه باندې د پاره پټول او دا الله وعده به ماتولا او په آخري پیغمبر ایمان وروړو چې الله تعالی وعده غستې و چې دنیا حاصله کی د دنیا ګډه محال پاتې شي او چې په آخري پیغمبر ایمان وروړي نو ګډه ختمي بدر قوج نو الله وایي چې دا دنیا خو دې وګټله خدا دنیا څخه شي نه دستا د پاره دا ستا د پاره تباش آخرت دې برباد ک دنیا دې واغستا نو دا ډېر ناکار شي فبئس ما یشتهون پس ډېر ناکار دې هغه سوچ دی اخلي معلوم شي چې څوک دنیا اخلي او د دین په مقابله کې اخلي دین پرېږدي نو دا تباہی ده دا بربادي ده دا کامیابی نه ده لا تحسبن الذين يفرحون ګمان مکوا ته اے پیغمبره په کسانو باندې چې هغه خوشاليږي بما توبه کار باندې چې دی کو کې هغه لرا هغه سکار دي چې دی یو کې دی په خوشالي یعنی حق پټ کی او د آخري پیغمبر صفات پټ کی دی په دې باندې خوشالي کی دا حق پټول دا کتمان حق دا دی کوي او دی په خوشالي کو دنیا په حاصلې وي ګټه موکړه دی په خوشالي دنیا مو ګټه نو الله وایي چې ته په دې ګمان وکوا چې دی یو کار د ګناه کوي او دی په خوشالي کی چې دا به کامیاب شي دا ګمان وکړه ويحبون او دی خوخی دا خبره ان يحمدو چې تعریف دی وکړي شي د دې مدح دی وکړي شي د دې بما لم يفعلوا هغه کار باندې چې دی نه دی کړی یو طرف ته د ګناه کارونه کوي او نیکی نه کوي او بل طرف ته دا خوخی چې زموږ د خلک تعریف وکړي او صفت وکړي چې یاره ډېر ښه خلک نن ډېر خلک داسې کوي یو طرف ته سودی نظام چلی او بل طرف ته دا غواړي چې زموږ تعریف دې وشي او وایي بین الاقوامي طور سره د دغه سودخور چې دا سودی نظام چلی و ډېر لوی تعریف وشو خلکو ډېر قبول کړه دا سړی مقبول شو دا خوښي چې زموږ د تعریف وشي نو فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب پس ته ګمان مکوا اے پیغمبره په دې باندې په بچ کېدلو سره د عذاب نه د بچ کېدلو د عذاب نه ګمان مکوا د دې په باره کې بمفازة یعنی بنجات چې دې ته به نجات ملو شي من العذاب د عذاب نه دا د عذاب نه بچ کېدی نشي دی خو په خپل خیال باندې چې حق پټ کی نو دی په خوشحالي او وایي چې زما تعریف دې وشي خو ته ګمان مه کوه په دې باندې چې دې به د عذاب وبچي د عذاب نه بچ کېدی نشي یا په دنیا کې الله تعالی تباه کی او کو دنیا کې الله تباه نکي نو د آخرت تباہي هغه د لپاره خو خاص هغه به خامخا ملاويږي هغه نه نشي بچ کېدی د آخرت د عذاب نه نشي بچ کېدی ولهم عذاب علیم او شته د دې لپاره عذاب او درناک ولله ملک السماوات والارض چا بوي چیرا چرته بل الله ندی او تختی او پټ بشي نو الله فرمای چې زمانہ پټې دی نشي د اسمانونو بادشاہ اومزه
او د ځمکو بادشاه هم زه یم، نو زما نه چاته تښتېدی نه شي او پټېدی نه شي او خلاصېدی نه شي. خاص د الله دپاره دا بادشاهي د اسمانونو د ځمکې. والله علی کل شیء قدیر، او الله په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. ورپسې دلایل بیانوي دا الله د قدرت، د قدرت ذکر وکړو نو د قدرت دلایل ذکر کړي. ان فی خلق السماوات والارض، بېشکه په پیدا کولو د ځمکو او اسمانونو کې، واختلاف الليل والنهار، او په اختلاف د شپې او د ورځې کې، چې کله الله تعالی شپه راولي کله ورځ راولي، دا اختلاف دی. او کله الله تعالی ورځ اوږدوي او کله شپه اوږدوي، دا اختلاف دی. لآیات لأولی الالباب، البته په دې کې نښې دي د خاوندانو د عقلونو دپاره، چې کوم د عقل خاوندان دي او د صفا عقل خاوندان دي، د هغې دپاره په دې کې نښې دي د الله د قدرت، د الله د قدرت نښې دي. چې هغه په دې نظام سوچ کوي نو هغه ته د الله قدرت معلومیږي، د الله وحدت معلومیږي او د الله تعالی علو شان معلومیږي. ځکه دا په یو نظام سره چې دا مستحکم نظام الله قائم کړی دی او دا چلیږي، نو دا وحدت د انتظام دلیل دی په وحدت د منتظم باندې، چې منتظم یو دی، منتظم یو دی. او دا دومره لوی نظام کارخانه قدرت چې الله چلوي، دا دلیل دی د دې خبرې چې الله په هر څه قادر دی. الله په هر څه عقلمند څوک دی؟ مونږ خو عقلمند هغې ته وایو چې ډېرې پیسې پیدا کړي، یاره و ډېر هوښیار دی. او مونږ خو عقلمند دې ته وایو چې یو لویه مشینري جوړه کړي او کارخانه جوړه کړي. مونږ وایو یاره ډېر عقل والا سړی، ګوره څومره لویه مشینري جوړه کړه. خو الله چاته الذین یذکرون الله، عقلمند هغه دی چې دی یادوي الله لره، قیاما په داسې حال کې چې دی ولاړي، وقعودا او په داسې حال کې چې دی ناست وي، وعلى جنوبهم او په اړخونو خپلو باندې، چې ملاس دي نو په ملاس ته الله دی. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، او دی فکر کوي په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې. خلق السماوات والارض، دی د کائناتو په دې پیدایش باندې سوچ کوي، د کائناتو په دې اشیاو کې سوچ کوي. دا عقلمند دي چې هر وخت الله یاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک عائشہ بی بی وی چې رسول الله به هر وخت الله یادو، هر وخت به الله یادو، او هر وخت الله یادول پکار. که سړی ولاړی او که سړی ناستی او که سړی پاړخ پاتې، مطلب دا دی هر حال کې چې دل الله یادول پکار دی. او الله یادول یو په زړه سره دی، یو په خولې سره دی، او یو په عمل سره دی. هر وخت دې د الله تابعدارۍ کې لګي. دې ته وایي ذکر الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، چې هر وخت سړی الله یاد او ذکر سره سره فکر هم کوي. یوازې الله نه یادوي چې بس په خولې باندې سبحان الله الحمدلله او نور فکر نه کوي د کائناتو په اشیاو کې، نو ورسره فکر هم کوي په دې کارخانه قدرت کې. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، نو چې کله داسې عقلمند داسې کوي الله یادوي، فکر کوي، بیا په دې نتیجه ورسي، چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب زمونږه نه دې پیدا کړې تا دا نظام باطلا ناپس، نه دې بې پیدې نه دې چې دا نظام د دنیا تا جوړ کړی دی، نو خدای دا دې اپس نه دې پیدا کړی، د دې بس نتیجه راوځي.
فکر آخرت ته منتقل شي د آخرت تصور په ذهن کې راشي نتیجه د دنیا هو پس کول د دنیا د ژوندۍ دا په آخرت کې نو د دې لپاره څه نتیجه شته دا نظام بس نه او بیا د الله تعالی پاکي بیان سبحانك فقنا عذاب النار پاکی د تعالی نه اے الله مسقوسات منګه د عذاب دورنا او بیا وای ربنا اے رب زمونږه انک من تدخل النار بشکت هغه څوک چې داخل کې ورتا نو فقد اخذته نو تا رسوا کا غلرا څوک چې ورته داخل کاغه رسوا او کافر خو به همیشه الله ورته داخلي نو دا ډیر رسوا انسان دی او ذلیل انسان دی وما للظالمین من انصار چا په چې الله یې رسوا کی نو نور به څوک حمایت وکړي الله وی نشته حمایت نشته وما للظالمین من انصار نشته د ظالمانو د پاره هیڅ مددگار ربنا اے رب زمونږه اننا سمعنا بشک مونږ اوریدو منادیان د یو आवाज کوونکی نا ینادی چې आवाज کول ایمانی ایمان تا ان امنو بربکم چې ایمان وروړې په خپل رب باندې نو فآمنا موږ ایمان وروړو مؤمنان دا نا عقل مند دا نو ربنا اے رب زمونږه فاغفر لنا ذنوبنا پستبخنو کومګه تا زموږ د ګناهونو دې ایمان په وسیله زموږ ګناهونو وکفر عنا سیئاتنا او دې کا زمونږ نه زموږ ګناهونه وتوفنا مع الابرار او مرګ را ولا مونږ ته د نیکانو سره مرګ د نیکانو سره ربنا او رب زمونږه واتنا راک مونږ ته ما وعدتنا هغه څه چې ته وعده کړې د مونږ سره علی رسولک د خپل پیغمبرانو په ذریعہ ولا تخزنا یوم القیامه او مشر او مونږ لرا پرز د قیامت کې خدای رسوای نه موسی انک لا تخلف الميعاد بشکا ته خلاف نه کې د خپل وعده نه دا عقلمندی چې څو کار وخت الله یادای دا عقلمندی چې ډېرې پیسې پیدا اولو الالباب د پدې سوچ پکار دی او دغه شانتي عقلمند جوړېدل پکار دی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ او یاد کیا غوښ چې غستو الله پاک مضبوط وعده د هغه کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړي شوی دی هغه ته کتاب لتبیننه چې خامخا بیانوي به تاسو دې کتاب لرا للناس خلقتا ولا تكتمونه ونب پټوي دې کتاب لرا فنبذوه وراء ظهورهم پس دې وګرځو هغه کتاب لرا رستو د شاګانو خپلونه واشتروا به ثمنا قليلا او دې واغسته پاغي سرا پیسې لګي دنیا فبئس ما یشترون پس دې ناکار دې هغه سوچ دی واغستو یا دی اخلی داس یا لا تحسبن الذين او ګمان مکوت او باغ کسانو باندې یفرحون چغی خوشاليږي بما باغ کار باندې اتو چې دی کوي ويحبون يحمدوا او دی خوغي دا چې تعریف دی وکړي شي د دې بما باغ کارونو باندې لم يفعلوا چې دی نه دکړي فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب پس ګمان مکوت په دې باندې وبچ کېدل سره د عذاب نه ولهم عذاب علیم مشتد دې د پر عذاب او درناک ولله ملک السماوات والارض او خاص الله د پر د بادشاہي د اسمانونو د زمکو والله على كل شيء قدير والله بارو صفات قدرت لرونکي دي ان في خلق السماوات والارض بشکا په پیدا کولو د اسمانونو د زمکو کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې لا آیات البته نخد قدرت دی لولل الباب د خاوندانو د عقلونو د پاره
الذين دا خاوندان دا نو اغدي يذكرون الله چدي يادي الله لرا قياما قولاڑا وقعودا نو پناستا وعلى جنوبهم او بقلوا رفنو باندي ويتفكرون في خلق السماوات والارض وفي فکر کئی پا پیدائش تاسمانونو کی و دزمکی کی او وایدی ربنا اے رب زمانگا ما خلقت هذا باطلا ندی پیدا کری تا نا کائنات و عبسو سبحانک فقنا عذاب النار مسپاکی دتا لرا مسپسا زمانگا دا عذاب دورنا ربنا او اے رب زمانگا انکا من تدخل النار بے شکا تو اغسو کوچ داخل کی اورتا فقد اخزیتا پس بے شکا تا رسوا کا غلرا وما للظالمین من انصار اور نبید ظالمان دپارا حسوک مددگار ربنا او اے رب زمانکا اننا سمعنا منادیا بے شکا منگا اوری دو دعواز کمکنا منادی چی آواز کولن ایمانی پا طرف دا ایمان انا آمنو بربکم چی ایمان روڑے تاسو پخبت رب باندے نفا آمنا منگا ایمان روڑو ربنا او اے رب زمانگا فاغفر لنا ذنوبنا پس بخنو لمنگا تا زمانگا دا گناہونو وکفر عنا سیئاتنا ولرک زمانگا نا زمانگا گناہونو بدے وتوفنا مع الابرار او مرگ را ولمنگا لرا سرد نیکانونا ربنا او اے رب زمانگا وآتنا اوراک منگا تا ما وعدتنا آغسو چتے وعدہ کڑی دا منگا سرا علا رسولکا دخپلو پیغمبرانو پزریا ولا تخزنا یوم القیامة او مشرمو منگا لرا پورز دا قیامت کی انکا لا تخلف المیاد بے شکل دا خلاف نکے دخپل وعدینا الحمد لله رب العالمين